یو ښه او یو ډیر بد خبر. ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. لومړی خبر او ښه خبر: د ډنډ پټان او انګور اډې سوداګریزې لارې پرانیستل شوې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوو تړل شویو سوداګریزو لارو بیا پرانیسته د سوداګرو له هرکلۍ سره مخ شوې. د ډنډ پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې له څو میاشتو راهیسې تړل شوې وې پرون پرانیستل شوې. په پکتیا کې د قانون او صنعت خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې به تر ټولو لومړیو ټرانسپورټي لګښتونه راټیټ کړي. ښاغلي جلالزی زیاتوي د دې لارې خلاصول صنعت او سوداګرۍ ته حیاتي مسله ده، ځکه هغه مصارف چې د غلام خان بندر او تورخم له لارې راځي هغه د دې لارې په نسبت 2 چنده زیات دي. دا هواره لاره ده، ګاډي په ارزانه راځي. ستونزه یې دا ده چې دلته معیاري ګمرک نشته. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي راتلونکي اونۍ به د واګۍ بندر هم د افغانستان له صادراتو پر مخ پرانیستل شي. دویم خبر او بد خبر: امریکا له افغانستان سره له خپلو مرستو شوو پیسو غلا کوله. امریکایي حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ډیره برخه بیرته په خپله غلا کړې ده. د اف ګارډن په نامه یو نشریه په یوه اوږده مقاله کې لیکي چې د امریکا ډیره نظامي چارواکي د دې ملاتړ دي چې باید په افغانستان کې نظامي حضور ولري، ځکه دوی په یوه پراخ فساد کې ښکیل دي. د سرچینې په خبره امریکایانو خپلې ډیرې برخه مرستې بیرته د خپلو قراردادیانو او مفسدو ملګرو پر مټ غلا کړي دي. دغه رسنۍ وایي چې امریکایي چارواکو د فساد او ډیرو لګښتونو لپاره هغه قراردادونه چې په ډیر کم لګښت کېدلی شوی په ډیرو لوړو پیسو کړي دي. په مقاله کې راځي د ارزانه تیلو پر ځای 2 برابره ګرانه بیه تیل اخیستل کېدل. د ارزانه توکو پر ځای 2 برابره لوړو پیسو هغه توکي له نورو امریکایي کمپنیو اخیستل کېدل. دغه راز سرچینه کاږي چې لا هم د افغان پوځ لپاره د امریکا له لوري په اخیستل کېدونکو وسلو او تجهیزاتو کې ستر فساد موجود دی. یا د رسنۍ تور پورې کوي چې امریکا خپله ډیره برخه مرسته بیرته له افغانستانه پټوي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.